بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی او بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه. زه د درس په لور نن زما یا دریم درس دی د انګلیسي ژبې د زده کړې. نو زه لومړی بخش زمونږ د جملو بخش دی چې 15 جملې دي. د دې جملو معناوي او تلفظ تاسو ته کوم. اوله جمله Can you bring me a glass of water؟ یو سوالیه جمله ده. Can you bring me a glass of water؟ آیا تاسو کولی شئ ماته یو ګیلاس اوبه راکړئ؟ 2. Hi, not just a moment. Hi معنا ولې، not معنا نه، just صبر وکړئ a minute یو منټ. یعنی دویمه جملې معنا داسې ده چې ولې نه، یو دقیقه صبر وکړه. 3. Can you hear me؟ Can you hear me؟ آیا تاسو زما غږ اورئ؟ Can you hear me؟ آیا تاسو ما ته غوږ یئ؟ آیا تاسو زما خبرې اورئ؟ 4. Yes, I can hear you clearly. Yes, I can hear you clearly. Yes, هو. I زه can کولی شم hear ستاسو غږ واورم. You ستاسو clearly واضحه. clearly واضحه. Yes, I can hear you clearly. هو زه ستاسو غږ واضحه اورم. یعنی هو زه ستاسو غږ واضحه اورم. 5. Can you peel this cucumbers؟ آیا تاسو کولی شئ دا بادرنګ سپین کړئ؟ دغه وې 15 جملې. او اوس زه د لغاتونو بخش ته چې تاسو ته ښایم 15 لغاتونه. 1. Water اوبه. water اوبه. 2. glass دویم glass ګیلاس. 3. clearly واضحه. 4. peel سپینول یا پوستک واړول. 5. cucumber بادرنګ. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله تعالی سپارم. په مخه مو ښه.